بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر چې دا د شپږم میډیول دریم لیسن اړوند او موضوع دا ډیټ اینڈ ټایم ریلیټډ بلټ ان فنکشنز. دوستانو بلټ ان فنکشن چې دا د مایکروسافټ لخوا په اس کیو ایل سرور کې ځای پر ځای شوي دي ترڅو زموږ ستاسو په کویریز کې چټکتیا او اسانتیا رامنځته کړي. نن چې کوم دوه فنکشنونه ما ستاسو ته راوړي دي هغه کولی شي چې ډیټ اینڈ ټایم په ویلیوز کې تغیرات راولي. هغوی څخه لومړی فنکشن چې دا ډیټ ایډ یعنی دا کولی شي چې یو تاریخ چې دا یو ځانګړي تاریخ ته یو کال میاشت یا ورځ ور اضافه کړي. دغه ډیټ ایډ فنکشن چې دا درې پیرامیټرز اخلي. لومړی هغه پیرامیټر چې دا موږ دلته موږ ورته ذکر کوو چې کال میاشت ورځ څومره. په دوهم پیرامیټر کې هغوی تعداد موږ ورته ښایو او په دریم تعداد کې هر تاریخ چې ستاسو ولیکئ. زه دلته غواړم چې موجوده تاریخ ته دوه کاله ور اضافه کړم. یعنی اوس تاسو کتلی شئ دوستانو چې دلته زما سره پرایډ ډسمبر 6 2019 ده او که چیرته زه دغه دوه کاله ور اضافه کړم دا به ستاسو ته 2021 راولي. یعنی 2021 دولسم میاشت شپږم تاریخ شو. دا څنګه چې ما ورته ویلي چې ته دغه موجوده تاریخ ته دوه کاله ور اضافه کړه د دغه فنکشن. ای او منت چې دا د اینډ اف منت یعنی د میاشتې اخرنی تاریخ موږ ته راکوي. دغه تاریخ دا کې ستاسو لیدلی شئ چې 2019 د دولسمې میاشتې شپږم تاریخ ده. زه غواړم چې دغه دولسمې میاشتې چې دا دغه اخرنی تاریخ معلوم کړم چې څو وي. که زه چیرته دغه کویری سلیکټ کم او اکزیکیوټ کم ستاسو به وګورئ چې ما ته ویلي چې د دولسمې میاشتې اخرنی تاریخ چې دا هغه یو دېرشم ده. دوستانو ډیټ ایډ چې کوم دا ریټرن ویلیوز چې موږ ته دا هغې ډیټا ټایپس به سمال ډیټ ټایم وي او ای منت چې دا دغې ریټرن ویلیو ټایپ چې دا یعنی دغې ریټرن ویلیو چې کومه موږ ته راکوي هغې ډیټ ټایپس به ډیټ ټایم وي. دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوچې خلاص سپارم. الله مو مل شه.